قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ. د نن ورځې مهمې پیښې، تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه واورئ. جنسي تیری. کورنیو چارو وزارت وایي چې د بادغیس ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد پولیسو هغه 3 تنه نیولي چې پر 10 کلنې نجلۍ په جنسي تیري تورنې. د بادغیس سیمه ییزو چارواکي د جدي په 15 رسنیو ته وویل چې په یوه دیني مدرسه کې په یوې 10 کلنې نجلۍ جنسي تیری شوی. دا پیښه د بادغیس په مرکز قلعه‌نو کې رامنځته شوې ده. د روغتیا وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې تېره اونۍ د کابل ښار د خراب او ککړې هوا له امله 18 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دغه وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د همدې تېرې اونۍ په درشل کې شاوخوا 8800 کسانو روغتونونو ته د تنفسي ناروغیو له امله مراجعه کړې چې دا شمېر له تېر کال څخه 1400 تنه زیاتوالی ښیي. شکایتو کمیسیون. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون یو چارواکي اټکل کړی چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو دوی ته د سپارل شوي شکایتونو تر نیمایي ډیر له ځباتونکي اسنادو پرته د ادعا بڼه ولري. د دې کمیسیون د ثبت او تصنیف مسؤل مسعود شمس وویل ډیر دغه شکایتونه تش یوه پاڼه دي چې د یوې او بلې ټاکنډلې لخوا وړاندې شوي دي. خوست ملکی او نظامی چارواکي خبرداري ورکوي چې که راتلونکي پنجشنبې وروسته څوک د کلدارې پر راکړه ورکړه ولیدل شي پیسې ضبطیږي او خپله به هم قانون ته وسپارل شي. ولسي جرګه. د کابل حکومت د ولسي جرګې غړو د رایو په اکثریت سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تشکیل طرحه تصویب کړه. ننګرهار. د ننګرهار اوسیدونکو او کاروباریان وایي په دغه ولایت کې د حکومتي ادارو لخوا پر پاکستاني روپیو د معاملاتو تر مخنیوي وروسته د افغاني وړو بانک نوټونو کموالی کاروبار اغیزمن کړی دی. ارګ. کابینې د دې ترڅنګ چې د کار قانون نوي طرحه، د کان کیندنې مقررۍ طرحه او د بشري منابعو کادر مقررۍ طرحه پر پرنسیپ کې تایید کړي، لارښوونه کړې چې له مخالفینو پاک شوي ولسوالیو کې دې له خلکو سره مرسته وشي. کرکټ بورډ سلاکار وایي چې په لوبډله کې د ورورولۍ فضا رامنځته کړې او هیله مندي ښیي چې دغه اداره به یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ویاړونو کور وګرځي. لغمان. د لغمان په مرکز مهترلام کې د ښاروالۍ او خصوصي سکتور د 219 میلیونو افغانیو پر ګډ مالي لګښت باندې د یو تفریحي پارک جوړېدو کار پیل شو. هرات. د هرات ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر ملا نبی جان له 2 نورو طالب قومندانانو سره په هوایي برید کې وژل شوي دي. خاطر شینواری. د خیبر پختونخوا په لنډ کوتل کې د خاطر شینواری د وژنې پر ضد نن هم احتجاج جاري و. احتجاج کوونکو د خاطر شینواری لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د پنجشنبې تر ورځې پورې به احتجاج جاري وساتي. دې پرلته له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلي غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. جلال آباد لویه لاره. چارواکي وایي روان کال د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې د لغمان ولایت اړوند 50 لوی ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 45 کسان مړه او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې د ترافیکي پیښو لاملونه د سړک تنګوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودلې ده. شات. د کرنې وزارت وایي چې سږکال په بدخشان ولایت کې د شاتو تولید 283 متریک ټنو ته رسیدلی چې تیر په پرتله 80 سلنه ډیروالی ښیي. جوزجان. بیګا شپه طالبانو د جوزجان د ارزاب ولسوالۍ کې هغه سیمه نیولې چې له تیر څه وخت راهیسې تر محاصرې لاندې وه. 6 ورځې وړاندې د جوزجان ولایتي چارواکي ویلي وه چې د درزاب ولسوالۍ په انتن تپه سیمه کې 300 محاصره سرتیري په ډیر زر مرکز ته انتقال کړي. وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه خپرو شویو رپوټونو ته په غبرګون کې وایي دغه ډله د اوربند په اړه کوم تصمیم نه لري. ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د جلال آباد ښار د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکو یو شمېر برېښنایي توکي او ماشینونه جوړ کړي دي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي یادو زده کوونکو د برېښنا د تولید کوچني ماشینونه، برېښنایي وسایل، خوراکي او نور توکي، انځورونه او ګڼ شمېر نور توکي له لرګیو څخه هم جوړ کړي دي. کورنیو چارو وزارت. د کورنیو چارو وزارت چاپیریال ساتنې اداره کابل ښاروالۍ او اړوند ادارو او وزارتونو ته ګواښ کړی که له نن دوشنبې ورځې وروسته بیا هم څوک په کابل کې داسې سون توکي وکاروي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي نو له قانوني چلند سره به مخامخ شي.
ننګرهار د ننګرهار د ملکی هوایي ډګر جوړولو په موخه د سروې او څېړنو لپاره له یوه ایټالوي شرکت سره قرارداد شوی دی. دغه څرګندونې د ولسمشر ستر سلاکار فضل محمود د مرغومي په نمن په ټولنیزه شبکه فیسبوک کې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې کړې دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ډېر لنډ او ژر ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو